د هند او پاکستان ترمنځ جنجال نور هم زیات شوی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کشمیر کې پر سیلانیانو برید هند د پاکستان سفیر احضار کړی. د هند په کشمیر پر سیلانیانو تر خونړي برید وروسته له اسلام آباد سره د اړیکو د لګولو اقدامات اعلان کړي دي. په نوي ډیلي کې د پاکستان استازي تر احضارولو وروسته نن هندي لومړي وزیر د ټولو ګوندونو غونډه بللې ده. پاکستاني لومړي وزیر هم امنیتي غونډه کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د خونړي برید وروسته د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کشمکش د ډیریدو په حال کې ښکاري. ناڅرګنده وسلوالو د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ د کشمیر په سیلیزه سیمه پهلګام کې پر سیلانیانو برید وکړ چې د راپورونو پر بنسټ 26 سیلانیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. هندي واکمنۍ تر دغه برید یوه ورځ وروسته په نوي ډیلي کې د پاکستان تر ټولو لوړپوړه استازي احضار کړ. نن د نوموړي هیواد لومړي وزیر د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابللې تر څو ورسره پر وضعیت خبرې وکړي. د کشمیر د درېنۍ یاسې شنبې ورځې برید په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویکرم میسري ویلي دي چې په دغه برید کې د هند او پاکستان ترمنځ یو بندر ښکېل دی. میسري ډیره کړې چې نوی ډیلي به له پاکستان سره د سیند ګډولو د 6 لسیزو تړون وځنډوي او دغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینی بندر وتړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.